سلامونه درنو دوستانو، محمد شعیب زهیر یم د کندهار امید خصوصي عالي لیسې د کیمیا ښوونکی. د اتم ټولګي د درېیمې هفتې اول درس شروع کوو. مخکې مو ویلي وه چې اټوم د موادو تر ټولو کوچني ترینې ذرې ته ویل کېږي چې هغه نور د ویشلو وړ نه وي. که ستاسې په یاد وي چې بیا ډالټن یو نظریه ورکړې وه چې د موادو تر ټولو کوچني ذرینه ذره هغه د بیلیارډ بال غوندې یو شکل لري، او موږ په طبیعت کې دوه نوي مختلف طبیعي عناصر چې په طبیعت کې د خدای تعالی په قدرت سره پیدا شوي دي او نور 26 دانې مصنوعي عناصر لرو. So coming to our new lesson, atom. Today we will define its subatomic particles. First of all, we divide atom in two parts. This center is called nucleus. First, we will come to the model of atom. The center is called nucleus, which we will study next slide, and around the nucleus there are orbitals which are containing electrons. So today we will study about its subatomic particles. First of all, nucleus. Nucleus has negligible volume, but the whole mass of atom is concentrated in this small volume. nucleus چې د والیوم دروي تیر درس کې مو شاید یو تکرار وکړی د حجم دروي ډیر کوچنی ځای نیسي، مګر د اټوم مکمل حجم یا د اټوم مکمل کتله په نیوکلیس کې ځای شوی ده. او nucleus contains protons and neutrons. او هسته نیوکلیس معنا هسته په ځان کې چیش لري، پروټونونه او نیوټرونونه لري، کوم چې د اټوم اجزاوي دي. راځو دغه زموږ یو اټوم ماډل دی، دغه مرکزي برخه چې ده دا د نیوکلیس په نامه یادیږي. په دې کې دننه بیا موږ ویلي وو چې پروټون او نیوټرونونه پراته دي. نو دغه مرکزي برخه چې نومیږي نیوکلیس، چې په پښتو کې موږ ورته هسته وایو. د هغه پسې پروټونونه دي. Protons are positively charged particles. The symbol is P. پروټون چې دی مثبت چارج لرونکي عناصر دي او سمبول یې P ده، یعنی په P سره ښودل کیږي. Each element has different number of protons. هر عنصر ځان ته مشخص د پروټون نمبرونه لري. All elements has different number of protons. هر عنصر یا ټول عناصر چې ډول ډول پروټون نمبرونه لري. یو عنصر نشي کولای دوه پروټون نمبرونه ولري. مثلا هایدروجن اټومي نمبر یو دی یا د پروټون نمبر یو دی. هایدروجن هیڅ کله نشي کولای چې دوه د پروټون نمبر ولري، ځکه دوه چې بیا دي هغه د هیلیم دی. همدا ډول 3 is for lithium, 4 is for barium, 4 is for beryllium, 5 is for boron, and etc. Oxygen has 8 protons. Oxygen چې دی 8 پروټونونه لري. نو اکسیجن نشي کولای چې نه پروټونه لس پروټونه په ځان کې ولري. و الکترونونه یې کولای شي چې لس الکترونه شي، مګر اکسیجن هیڅ کله نشي کولای چې نه پروټونه شي او یا و پروټونه شي، ځکه که و پروټونه شي هغه اکسیجن نه بلل کېږي، هغه نایتروجن بلل کېږي، او که چیرې نه پروټونه شي هغه فلورین بلل کېږي. Uranium 92 protons, and etc. These are protons, the white, the yellow color. دا یو ماډل جوړ کړی دی، په هغه کې ایښي دي دغه ژړ کلر یا د ژړ رنګ لرونکي مواد به موږ د پروټون په نامه ومنو. د نن ورځې درس همدومره دی. که چیرې کوم سوال یا مشکل وي تاسو کولی شئ زموږ سره خپل مشکلات د یوټیوب د لارې او زموږ د مکتب د واتساپ د لارې راسره شریک کړئ. ښه وخت ولرئ. د الله په امان. Hi there, myself Muhammad Sheikh Zain, and this is our chemistry 8th class 2nd lesson of 3rd week. So we will start with our new lesson, which is about neutron. Last week we had studied proton and
nucleus. Nucleus was the center of an atom which had proton and neutron. We studied that proton had positive charge and is located in the center in the nucleus. Nucleus معنا هسته پروتون یعنی پروتون چې هغه مثبت چارج لرونکي ذرې دي او په مرکز کې د اټوم موقعیت لري. So today we will start our lesson with neutron. As you are looking to the kit, there is written low battery. Low battery mean telephone or the car word name. یا په انسان کې انرژي نه. Neutron has no charge. Neutron هم په یو اټوم کې هغه چیز دی چارج نه لري. Its symbol is N. په N سره ښودل کیږي. Mass of neutron is often equal to mass of proton. د پروتون او نیوټرون کتله چې د اکثره وخت سره مساوي وي. په یاد ولرئ کتله یو سره مساوي وي. یعنې که د پروتون شمېر 8 وي نیوټرون شمېر هم 8 وي نو دوی مکمل بیا اټومي وزن چې په راتلونکي درسو کې وایو 14 کیږي اکثره وخت مساوي راځي. خو داسې هم کیدلی شي چې پروتون 8 وي نیوټرون 9 وي، پروتون 8 وي نیوټرون 10 وي، پروتون 8 وي نیوټرون 9 وي. پروتون نه بدلیږي یوازې او یوازې نیوټرون یې بدلیدلی شي چې هغه د ایزوټوپ بلل کیږي. هغه به هم په راتلونکي درسو کې وایو. فی الحال موږ په چیش کې غواړو نیوټرون. نیوټرون has no charge. نیوټرون کې د چارج نه لري. symbol is N. په N سره ښودل کیږي او mass of neutron is often equal to mass of proton. Neutrons are neutral, no charge particles. نیوټرونونه چې نیوټرل دي، نیوټرل معنا خنثی. خنثی یعنی چې هیڅ چارج ونه لري. So these are called neutron. تاسو به سوال پیدا کیږي نو چې دوی هیڅ چارج نه لري په څه خاطر دوی په هسته کې موقعیت لري. دا زرغون شین رنګ چې تاسو وینئ دا هغه چې نیوټرونونه دي. دا هغه په نیوټرون سره ښودل شوي دا شین رنګ. نو دا نیوټرونونه چې دي مثبت په یوه ځای کې نشي سره ایښودل کېدلی. نو د دوی ترمنځ په مابینځو کې یو خنثی مواد پراته دي چې هغه ته نیوټرون وایي. او یا مربع وي که دواړې یوې خواوې سره کنیکټ کړو که چیرې هغه دواړې مثبت وي هغه ریاکشن یا هغه یو بل نه سره جذبوي بلکې یو بل سره دفع کوي. نو نیوټرونونه په دې خاطر په هسته کې پراته دي چې پروټونونه په دغه موقعیت کې آرام ولري تر څو پروټونونه یو بل سره دفع یا یو بل ریپلژن ونه کړي. After that we are coming to electrons. Electrons are negatively charged particles. Electronونه چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. The symbol is E. د سمبول چې دی E ده او پر سر یې داسې منفي علامه لري. It has a negative sign on its upper side. Why? Because this has negative charge. Electrons are having negative charge. This is an example. I'm tired of being an electron. The doctor is saying don't be so negative. دا په عین حال کې درس هم ورکړی دی چې تاسې باید منفي رویه یا دونه منفي فکر لرونکي ونه اوسئ یعنې همیشه پازیټیو اوسئ. It's located around the nucleus. چیرې موقعیت لري؟ د هستې په شاوخوا کې which we call them orbitals or shells چې هغه موږ اوربیټلونه او یا شلونه بولو. Electron دغه سره مواد the red points that you are watching now, these are called electrons and these are around the orbitals. It has negative charge. Nucleus is the center of an atom. Proton has positive charge. Neutron has no charge. This is the end of our chapter. The homework is write 20 atoms with its proton number. شل دانې اټومونه به نوشته کړئ چې هغه څه شی ولري د پروتون نمبرونه ولري چې هغه څه ډول دي. راځو پیریډیک ټیبل را خلاصوو. مثلا هایدروجن 1 هیلیم 2 لیتیم 3 بیریلیم 4 بورون 15 کاربن 6 نایتروجن 9 دا ټول په ترتیب سره لیکو تر کومه عدده پورې
تر کلسیم چې هغه اتومي شمېر یې 0 دی. تاسې یې ولیکئ، بیا زموږ پر وټساپ شمېره د مکتب راسره شریک کړئ. که چیرې په کوم سوال مشکل درلودی، تاسې کولی شئ د مکتب د ادارې سره په تماس کې شئ او یا په یوټیوب کې لاندې کمنټ پرېږدئ، موږ به تاسې ته ستاسې ځوابونه درکړو. ښه وخت ولرئ، خدای مو کامیابه لره.